په یوې هفتې کې چې کوم دی خپل چینل مونټایز کړئ. څنګه کولی شئ؟ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې کې درته چې کوم دی مکمل طریقه در ښایم چې څنګه تاسو خپل چینل مونټایز کولی شئ په یوې هفتې کې. تاسو خپل سبسکرایبر او واچ ټایم برابرولی شئ. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، خو د کتو نه مخکې دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو در سره ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم. ملګرو څنګه چینل جوړ کړو چې مطلب هغه په لږو ورځو کې چې کوم دی هغه زمونږ چې کوم کرایټیریا ده هغه برابره کړي. مطلب د هغې چې کوم دی سبسکرایبر او د هغې واچ ټایم او د هغې چې کوم مطلب کرایټیریا ده هغه په لږو ورځو کې برابره شي. تاسو چې کوم دی څنګه چینل مطلب تاسو جوړ کړئ. ټیک ده، دغه تاسو کتی شئ چې په دې چینل کې تاسو ته زه ښایم چې په دې کې مونږ سره څومره ویډیوګانې دي او د دې سبسکرایبر تاسو وګورئ. په دې کې سبسکرایبر چې کوم دي راغلي دي 1322 یعنې 1322 سبسکرایبر. ټیک ده، په دې کې چې کومې ویډیوګانې دي هغه ویډیوګانې درته هم شو کوم. هلته به راشئ ویډیو ته، یعنې دې کې او دې کې تاسو ته دا ښایم چې په دې کې څو ویډیوګانې دي. ټولې ویډیوګانې په دې کې چې کوم دی یعنې په پکې شارټ ویډیوګانې دي. ټیک ده، تاسو کتی شئ دلته نه. تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه مطلب یعنې چینل زر مونټایز کولی شئ، خو چینل په کومې طریقې جوړوئ دغه درته صرف ښایم. ټیک ده، دا چې وګورئ تاسو دې کې دوه دا شارټ ویډیوګانې دي. ټیک ده، او په دې کې چې کوم دی دوه دا ویډیوګانې 4 ویډیوګانې دي په دې کې ټوټل تو وګورئ تاسو کتی شئ ده. ټیک ده، په دې کې چې کوم دی نورې ویډیوګانې نشته دغه دي او سبسکرایبر تاسو وړاندې دي دغه تاسو کتی شئ. دا طریقه درته ښایم چې تاسو په خپل چینل جوړوئ، خو د جوړېدو نه مخکې تاسو چې کوم دی ټکه لږه خواري وکړئ، نو انشاءالله چې تاسو به کامیاب شئ، ډېر زر به کامیاب شئ. ټیک ده، دې کې اوس صرف ویډیوګانې چې کوم دی مطلب 4 ویډیوګانې شیر شوي دي په دې کې او 1322 سبسکرایبر دي. په دې کې یو سبسکرایبر هم داسې کم نه دی چې کنې مطلب تا په پیسو اخیستی دی یا دغه کړی دی. بالکل دا چې کوم دی ریل سبسکرایبر په دې باندې راغلي دي. دا طریقه درته ښایم. ټیک ده، تاسو ټولو سره به چې کوم دی چیټ جی پی ټي به تاسو ټولو سره وي. ټیک ده، خامخا به چیټ جی پی ټي وي ځکه چې دور د چیټ جی پی ټي دی. تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو معلومات یا تاسو چې کوم چینل شروع کوئ د هغې په هکله تاسو چې کوم مطلب یعنې معلومات اخیستل دي د چیټ جی پی ټي نه تاسو والئ. څنګه والئ؟ راځئ ګورئ چیټ جی پی ټي ته ځو. دا مونږ چیټ جی پی ټي ته راغلو. ټیک ده، دلته کې اوس په دې چیټ جی پی ټي کې چې کوم دی دا په پښتو هم پوهېږي، په اردو هم پوهېږي، په انګلیش هم پوهېږي، په دنیا کې چې هره ژبه ده په هغې باندې دا پوهېږي. تاسو چې په کومې ژبې پوهېږئ ټیک طریقې باندې تاسو چې کوم دی په هغې طریقې دې سره خبرې کولی شئ. ټیک ده، یعنې تاسو خپل معلومات اخیستی شئ. زه په پښتو کې تاسو سره لګی یم، په پښتو کې در سره خبرې کوم، نو په پښتو کې به د دې نه زه معلومات اخلم. دا صرف تاسو دپاره ما چې کوم چینل شروع کړی دی ما د دی چې کوم سټپ ما ته ښولي دي هغه ما فالو کړي دي. په دغې وجې چې کوم دی دغه چینل تاسو وکتو سبسکرایبر او دې چې کوم مطلب ویډیوګانې وګوره هېڅ ویډیوګانې پکې نشته او دا چې کوم دی دومره مخکې روان دی یعنې پروموټ شوی دی. ټیک ده، اوس درته وایم چې د دې نه څنګه معلومات وکړو. زه چیټ جی پی ټي سره خبرې کوو، چیټ جی پی ټي ته وایو چې مطلب مونږ څنګه چینل جوړ کړو چې هغه په لږو ورځو کې مونټایز شي. ټیک ده، تاسو دې سره چې کوم دی 1 غنټه تاسو دې سره خبرې وکړئ، لګیا یې ورسره مختلف قسمه سوالونه ترې وکړئ د یوټیوب په حوالې سره. بالکل دې دپاره په یوټیوب ویډیو مه ګورئ چې مطلب یوټیوب باندې ویډیو وګورو دا صرف درته زه طریقه ښایم چې تاسو دې سره خبرې وکړئ. تاسو به چې کوم دی دلته نه تاسو په دې پوه شئ. دا به تاسو ته ووایي چې مطلب تاسو څنګه چینل جوړولی شئ یا په کار تاسو چې مطلب تاسو هغه چینل جوړ کړئ. ټیک ده، ګورئ ورته راځئ زه چیټ جی پی ټي ته لیکم. ټیک ده، په لیکلو کې ورته لیکم او تپوسونه ترې کوم چې مطلب زه څنګه چینل جوړ کړم یوټیوب والا مطلب زه یوټیوب له څنګه چینل جوړ کړم. ها اوس ګوره ورته زه د یوټیوب چینل جوړول غواړم چې زر پروموټ شي. ها ګورئ ورته دغه چې کوم دی ته ما ولیکل. دا اوس چې کوم دی ماله جواب راغی. سیګنل سره چې کوم دی لږ پرابلم دی نو دا به چې کوم دی تاسو دغه کوئ. خو زه لږ دا ویډیو سره کوم چې مطلب دا جواب راکړي. سیګنل سره مسله ده. ښه ملګرو سیګنل راغل دغه دی چې کوم دی ما ته دی جواب راکړو. ټیک ده، دا وایي چې ډېره ښه. ټیک ده، مطلب ډېر ښه چې ته چینل جوړی دا وایي یوټیوب چینل جوړول او زر پروموټ کېدل د سمارټ پلان
تسلسل او تخلیقي کار اړتیا لري. زه به درته ګام په ګام یو واضحه لاره وړاندې کړم. ټیک ده، دا اوس ماته لاره وړاندې کړي. ټیک ده، لومبۍ کې دا چې کوم دی ماته څه وایي ګورئ ورته هم دا لومبۍ چې کوم دی موضوع ټاکل، یعنې چې مطلب ته به څنګه موضوع دغه کوې. ټیک ده، نو په دې کې دا وایي داسې که نه چې وایي داسې موضوع غوره کړه چې خلکو ته ضرورت وي، لکه تعلیم، ټکنالوژي، دینی معلومات، فکري ویډیوګانې یا شارټس یا تفریح. ټیک ده، همدا موضوع د یو شان وساته. که نن ټکنالوژي ده نو سبا دینی یا میوزیک مه ګډوه. ټیک ده، دې کې دا مطلب د یوې ډومبي دغه کې چې ته موضوع یعنې په یو موضوع باندې به ته ویډیوګانې جوړوې. ټیک ده، چې په کوم موضوع باندې ته ویډیوګانې جوړوې نو هغه موضوع چې کوم دی هغه مه پرېږده. مطلب تا چې نن یو ویډیو جوړه کړه په ټکنالوژي په حوالې سره یا د موبایل د سیټینګ په حوالې سره، نو ته سبا چې کوم دی بل طرف ته مه ځه چې یعنې ته په دې کې میوزیک شیر کړي یا چې کوم دی نور داسې معلومات ویډیوګانې شیر کړي چې هغه ستا دغه موضوع سره نه وي. ټیک ده، نو اول چې کوم دی دلته نه تاسو ګوره، دلته په دې به داسې پوه شئ. ټیک ده، چې تاسو به مطلب څنګه چینل جوړوئ او به څنګه پروموټ کوئ. دویم چې کوم دی ګورئ ورته دویم څه وایي نوم او برانډینګ. ټیک ده، مطلب چې چینل نوم، نو دلته وایي چې یو لنډ او یادیدونکی نوم غوره کړه، یعنې داسې نوم چې مطلب هغه لنډ وي، اسان نوم وي. ټیک ده، پروفایل پکچر او بینر داسې جوړ کړه چې مطلب مسکونه او پروفیشنل ښکاري، یعنې چې مطلب ته داسې پروفایل ولګوه چې هغه لږ مزېدار وي، ښکلی پروفایل وي. ټیک ده، ډېر وضاحت یې درته زه نه کوم، بیا رانه ویډیو اوږدېږي. دریم نمبر کې دا څه وایي کانټینټ جوړول. ټیک ده، مطلب کانټینټ جوړول څنګه نو دې کې د لومبي مونږ ته دا دغه کړي دي، دا وایي چې شارټ، یعنې دا شارټ یادوي چې ګورئ ورته دا شارټ وایي که نه وایي ډېر زر وده کوي، ځکه د خلکو د کتو وخت لږ وي. ټیک ده، اوږدې ویډیوګانې هم مه هېروه، ځکه د سبسکرایبرانو وفاداري پې کېږي. مطلب دا دی چې غټې ویډیوګانې تاسو اوس د ما دا کومه ویډیو ګورئ په دې چینل کې، نو دغه شانتې غټې ویډیوګانې کوئ. کیفیت د تصویر او اواز صفایي ډېره مهمه ده. ټیک ده، مطلب داسې ویډیو جوړوه چې هغې اواز صفا راځي. ټیک ده، یعنې مطلب ایډیټینګ لږ ښکلی کوه. ټیک ده، دریم نمبر ته چې کوم دی دا راځي مونږ ته دا وایي ګورئ ورته زه به ما سره لږ دلته تاسو ایثار شئ، انشاءالله ډېره زده کړه به وکړئ. ټیک ده، دا وایي چې مطلب ټیګونه. ټیک ده، دلته تاسو دا کتی شئ چې دا وایي مطلب ټیګونو باره کې که نه د ویډیو عنوان کې کلیدي ټکي یعنی کی ورډ چې ورته مونږ ویو ولیکه، ښه تفصیلي ډسکرپشن ولیکه، مناسب یعنی چې مطلب هیشټیګ دي هغه وکاروه. ټیک ده، یعنی هغه ورکوي ورکړه. پروموشن. ټیک ده، یعنی مطلب مونږ غواړو که نه چې د مونږ چینل دی پروموټ شي. ټیک ده، نو ګورئ ورته پنځم نمبر کې پروموشن دا وایي چې ویډیو په انسټاګرام، فیسبوک، ټیک ټاک باندې شیر هم کا، د پښتو او اردو ګروپونو کې شریک کړه، د نورو یوټیوبرانو سره کولیبریشن وکړه. ټیک ده، مطلب تا چې کومه ویډیو جوړه کړه هغه یعنې چینل دی هغه ویډیو چې کوم دی تا سره کوم ګروپونه وي هغې کې شیر کړه چې په هغې باندې لږ خلک کلیک کړي، یعنې چې کوم ستا ویډیو دا وکړه روانه شي. ټیک ده، بیا چې کوم دی په شپږم نمبر دا مونږ ته وایي چې تسلسل. ټیک ده، نو تسلسل کې دا مونږ ته وایي چې په اونۍ کې لږ تر لږه 2 یا 3 ویډیوګانې اپلوډ کړه. ټیک ده، مطلب هفتې کې چې کوم دی 2 یا 3 ویډیوګانې، د وخت یو منظم شیډول وساته، یعنې په مناسب وخت سره چې کوم دی ویډیوګانې شیر کړه. ټیک ده، ساده او سمپل اسانې خبرې دي. ټیک ده، دې کې دومره څه ګران نشته. بل وایي چې کوم دی صبر او حوصله، غټه خبره ده. ټیک ده، ټولو نه مهمه خبره چې کوم دی دا ده صبر او حوصله. ټیک ده، نو هغه دې کې دا وایي چې اکثر چینلونه لومړۍ میاشت کې دومره نه پورته کېږي، یعنې په اولنۍ میاشت کې یعنې لومړی کې چې ته چینل جوړ کړې هغه نه روانېږي، خو د 10 کم ورځو یعنې 10 کم سلو ورځو 90 ورځو تسلسل سره زر دا وده پیل کوي. ټیک ده، بیا چې کوم دی دا مطلب مخکې نور ځي. اوس ګورئ ورته تاسو کتی شئ دلته کې مونږ ته دا چې لاندې کم دغه راکړی وایي که غواړئ نو زه درته د چینل لپاره مناسب نوم، د لومړۍ 10 ویډیوګانو ایډیاګانې، ټایټل، ډسکرپشن او ټیګونه هم جوړ کړم. آیا زه ستا لپاره د دې چینل موضوع هم وړاندې کړم؟ مطلب داسې اوس وایي که نه چې تاسو دا تپوس وکړو تاسو ته دغه پیش کړي. اوس دې نه چې کوم دی ته نور معلومات ګور دغه ته په دې دغه باندې پوهې چینل به څنګه جوړې څنګه به نه جوړې، مطلب ویډیوګانې به څنګه ورکې او موضوع به څه حساب کتاب وي په دغه باندې پوه شي. ویډیو رانه اوږدېږي ځکه چې کوم دی دلته کې کټ کوم، خو تاسو ته دغه کوم چې تاسو داسې کار وکړئ چې دې نه تاسو نور معلومات هم وکړئ. مطلب لکه دا دی چې دې نه تاسو وایئ چې زه نوم څنګه ورکړم، څنګه نوم ورکړم. ګوره ورته څنګه نوم ورکړم، بس دغه یو سوال سره بر وګورئ. ها دا وایي چې دغه جواب یې راکړو چې وایي د یوټیوب دلته تاسو کتی شئ د یوټیوب چینل نوم ډېر مهم وي، ځکه هم د خلکو په ذهن کې زر پاتې کېږي او هم په سرچ کې راځي. نو د نوم ورکولو لپاره څو اصول دي.
ټیک ده. دغه اصول چې کوم دي ګورئ ورته ها، دا د نوم دا دې راکړل. ټیک ده. تاسو که په اردو کې پوهېږئ که په پښتو کې پوهېږئ تاسو ورسره خپل ژبې کې خبرې وکړئ. د نوم اصول ټیک ده، یعنې د نوم ورکولو اصول لنډ او اسانه وي، زیاته اوږده جمله مه کاروئ. ټیک ده. نوم یادېدونکی وي، خلک په اسانۍ سره تلفظ کړي. موضوع سره تړاو ولري، که ټکنالوژي ده نو که ټکنالوژي ده نو له ټیک پورې تړلی نوم، که دیني وي نو له هغې سره تړلی نوم. ټیک ده. مطلب په دې باندې تاسو پوهېږئ چې کم موضوع باندې ویډیوګانې جوړوئ د هغې موضوع مطابق نوم یې ورکوئ. یونیک وي، بل چینل یا برانډ سره ګډ نه وي، مطلب داسې نوم یې ورکوئ چې په هغې باندې نور چینلونه نه وي. ټیک ده. چې همدغه چینل وي پې ستا والا پې وي، تاسو وګورئ. بیا تاسو د دې کې نومونه هم سرچ کولی شئ چې څنګه نوم ورکړم، مطلب ته کوم نوم ورکړې، آیا دا نومونه باندې نور چینل شته که نه، هلته چیټ جي پي ټي تاسو تپوس کولی شئ. که غواړئ نړیوال یا ګټورې ته لاړ شئ نو انګلیسي نوم غوره کړه، که د یوازې پښتو اردو مخاطبین لرئ نو مقامي نوم به ښه وي. ټیک ده. مطلب دا دی که ته دا ویډیوګانې صرف د خپلو پښتنو دپاره جوړئ یا مطلب د اردو یا هندۍ طرفه د جوړئ نو بیا دغه شانتې اردو نوم پښتو نوم غوره کړه، که نه انټرنیشنل سطحې باندې جوړئ نو ته چې کوم دی هغه نوم چې کوم دی هغه غوره کولی شي. ټیک ده. دې نه علاوه لاندې چې کوم دی دا نومونه دي ګورئ ورته تاسو دا کتی شئ هم، یعنې د نومونو بیلګې مطلب د نومونو مثالونه. ګوره ټکنالوژي چینل جوړوي نو ګوره ټیک زون پښتو، ما چې کوم تپوس کنه ګوره اورمر ټیک، ډیجیټل ورلډ پی کې، او دا تاسو چې کوم دی که نه ټیک انفو هب. او بیا که تعلیم جوړوي مطلب چې کوم تعلیمي دغه که نه دا یو څو دغه جوړ کړي چې ته کوم موضوع باندې ویډیو جوړې د هغې مطابق چې کوم دی تعالی یعنې دغه در کوي. که تعلیم لارښوونې چینل هم جوړوي نو بیا ستا نوم دا دی لرن وید، ستا نوم مطلب د نوم ورکړي چې لرن وید، یعنې اوس زما نوم چې کوم دی خپلواک دی نو زه چې ورکړم زه یم چې لرن وید خپلواک. ټیک ده. ایزي نالج یعنې دغه نوم پښتو اکیډمي. ټیک ده. ای ډي یو ورلډ که دیني یا اسلامي چینل جوړوي مطلب نو د هغې دپاره دا نومونه دي نور الحیات، اسلامیک پوینټ، حقاني بیانونه، ګایډنس هب. که تفریحي یا شارټ چینل وي نو فني شارټ، پښتو شارټ، لف اینډ لرن او دغه چې کوم دی مختلف نومونه دي دا تاسو سره. دا مې تاسو صرف په دې ښول چې مطلب د دې چې ما ته کومه طریقه ښولې ما په هغه طریقې دې له نوم یې کړی دی، په هغه طریقې مې چې کوم چینل دی ما هغه جوړ کړی دی. نو اوس چې کوم دی زما چینل تاسو وکتو چې مطلب د هغې دغه سبسکرایبر دي او دغه چې کوم دی هغه چینل پروموټ دی مخکې روان دی.